د کانګو جمهوریت د کولویزي ښار په یوه څنډه کې یوه ورځ یو نفر غوښتل په خپل کور کې د یوه نوي تشناب جوړولو لپاره ځمکه وکیندي. تر څو فوټه ژور کیندلو وروسته د ده کولنګ پر یوه ځلانده کاڼې لګیږي. سړی له دې کاڼې څخه یوه ټوټه رابېلوي او په ښار کې یې د ګرانبیه ډبرو یوه کاروباري ملګري ته ښیي. ملګری یې له ځنډ او فکر پرته ورته وایي چې دا کوبالټ دی او بهترینه کوالټي کوبالټ چې په خورا لوړه بیه خرڅیږي. کوبالټ یو ګرانبیه عنصر دی چې د ګڼو نورو کارونو ترڅنګ د برقي موټرانو په بیټریو کې هم کارول کیږي. سړی بې له دې چې خپل ملګري ته نور حال ووایي بیرته کور ته راځي او کیندلو ته دوام ورکوي. په سبا نو سړی له بازاره نور مزدوران هم راولي او په ټول کور کې کیندل پیلوي. څو ورځې وروسته یې ګاونډیان شکمنېږي چې له دې کوره هره شپه د کولنګانو او بیلچو غږونه راځي او سهار وختي یوه ډله مزدوران خړې بوجۍ یوه غټ موټر ته پورته کوي. کیسه رسوا سوه. ټول ګاونډیان یې خبر سول چې سړي تر خپل کور لاندې د کوبالټ کان موندلی و. د تخمیناتو له مخې دې سړي د شاوخوا 10,000 ډالرو په ارزښت کوبالټ رایستلي او پلورلي ول چې دا په کانګو کې خورا ډېر پیسې دي. کانګو یو غریب افریقایي هیواد دی چې شاوخوا 80 سلنه وګړي یې حتی د غربت تر کرښې هم لاندې ژوند کوي. مګر د دې هیواد کاڼې او غرونه د سپینو او سرو زرو په شمول له ګڼو نورو کمیابه فلزاتو او ګرانبیه عناصرو مالامال دی. دا هیواد شاوخوا 2 میلیونه میټریک ټنه کوبالټ لري. دومره کوبالټ په نړۍ کې بل هیڅ هیواد نه لري. د ټولې نړۍ سم نیمه کوبالټ یوازې په دې هیواد کې دی. اوس پوښتنه دا ده چې د طبیعي زیرمو پر سر ناست د کانګو ماشومان ولې په نس وږي او په تن لڅ دي؟ ولې انسانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري؟ ولې ماشومان له خوارځواکۍ مري؟ دا پوښتنې په ذهن کې درسره وساتئ. بیرته ورته راګرځو. اوس به دا سړی راټینګ کړو چې د کرایې په کور کې یې نغمونه وکښل او حتی د ګاونډیانو تر کورونو لاندې کوبالټ هم په توره شپه په خړو بوجیو کې خرڅ کړل. خو مخکې تر دې چې ګاونډیان او د کور اصلي مالک په خبر سي سړی وتښتېدی. خو دې سړي خپل ګاونډیان په یوه لوی جنجال اخته کړل. د دې ګاونډ هر اوسېدونکي تر خپل کور لاندې کیندل شروع کړل او ډېر ژر جوته سوه چې دا ټول ګاونډ د کوبالټ پر یوه خزانه پروت دی. دولت خبر سو. ښاروال او والي په یوه خوله له خلکو وغوښتل چې کیندل بند کړي، خو پر خبره یې چا غوږ نه ونیوی. چینایان خبر سول او بالاخره یې له دولت سره قرارداد وکړ چې د کوبالټ دا کان چې د خلکو تر استوګنیزو کورونو لاندې و له خلکو سره پر ټول جنجال سربیره به یې استخراجوي. په بدل کې یې د مځکې او کورونو له څښتنانو سره ژمنه وکړه چې یو نوی عصري ښارګوټی به ورته جوړوي چې دا ښارګوټی به پاخه سړکان، ښوونځي، د برېښنا، اوبو، انټرنیټ او نورو عصري اسانتیاو ټول سیستمونه به لري. د کان په استخراجولو کې به هم د همدې سیمې استوګنو ته د کار زمینه برابروي او داسې نورې ژمنې. خو خپلواک ژورنالیست نیکولاس نیارکس چې دې کلي ته تللی دی او له خلکو سره یې له نږدې لیدلی دی، په یو راپور کې نیویارکر مجلې ته لیکي چې د دې کلي خلک وایي چې چینایانو یې په سترګو کې خاورې ور وشیندلې. د چینایانو له لوري د نوي جوړ کړي ښارګوټي کورونه هغسې نه دي لکه خلکو ته چې په اعلاناتو کې ښودل سوي ول. دا کورونه حتی د استوګنې وړ نه دي. د کانګو جمهوریت دا قرارداد له یوه خصوصي چینایي شرکت سره کړی و، خو پر دولتي کچه هم چین د معاملاتو او له نورو هیوادونو سره د قراردادونو پاکه سابقه نه لري. چین په دې کې خورا شهرت لري چې غریب او بېوسه هیوادونه د قرض په تلکو کې بندوي، چې بیا نو دا هیوادونه مجبوریږي چې خپل د ستراتیژیک اهمیت لرونکي شتمنۍ لکه هوایي ډګرونه، کانونه، بندرونه یا نورې عایداتي منابع د چین په واک کې ورکړي ترڅو د چین قرضونه په ادا کړي. د دې ترڅنګ دا هیوادونه یو ډول د چین د پور تر احسان او سیاسي نفوذ لاندې وي او مجبوریږي چې پر نړیوال سټیج په لویو مسایلو کې د چین طرف ونیسي. یوه وینا چې د امریکا دویم ولسمشر جان اډمز ته منسوبه ده وایي چې د یوه هیواد د غلامولو دوې لارې دي، زور او پور. که څه هم ځینې شواهد ښیي چې دا وینا د جان اډمز نه ده، خو په درواغو هغه ته منسوبه سوې ده. خو خبره دا ده چې پخپله دا خبره ډېره پخه خبره ده او بل د چین د دغه ډول چلند عملي بیلګې سته. دا د سریلانکا د همبنټوټا بندر دی. د دې بندر د جوړولو چارې د چاینا هاربر انجینیرینګ شرکت پر غاړه وې چې دا د چین یو له تر ټولو لویو دولتي شرکتونو څخه ګڼل کیږي
او د دې بندر د جوړولو لپاره د چین حکومت سریلانکا ته 1.3 میلیارډ ډالر په پور ورکړی وي. خو په 2015 کې د سریلانکا نوی حکومت چین ته د پورونو په بیرته اداینه کې پاتې راغی. خو د چین له لوري فشارونه ورځ تر بلې مخ پر ډیرېدو ول. بالاخره د سریلانکا حکومت اړ شو چې دا 15,000 اکړه مځکه او دا بندر د شاوخوا 100 کالو لپاره چین ته وروسپاري چې د نقادانو په وینا دا د سریلانکا ارضي تمامیت او خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. همدا ډول افریقایي هیوادونه هم د چینایي پورونو تر خورا درانه بار لاندې دي. یوازې له 2000 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې چین د شاوخوا 8 میلیارډ ډالرو په ارزښت افریقایي هیوادونو ته پورونه ورکړي دي. او په دې افریقایي هیوادونو کې د نایجیریا، نیمیبیا، سویلي افریقا او کانګو غونډې د طبیعي شتمنیو له لحاظه غني هیوادونه هم شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا غني هیوادونه ولې د چین قرض او د غرب خیرات ته ناست دي؟ هماغه پوښتنه چې ولې د کانګو ماشومان په نس وږي دي خو هیواد یې د طبیعي زیرمو له مخې د نړۍ د تر ټولو شتمنو هیوادونو څخه یو دی. دا یو خورا جالب پیراډاکس دی. که وګورو په نړۍ کې ډیری هغه هیوادونه چې ډیرې طبیعي زیرمې لري له غربت او لوږې کړیږي. د بیلګې په ډول نایجیریا چې په نړۍ کې د نفتو له غنیترینو هیوادونو څخه یو دی خو په نړۍ کې د بېوزلۍ او غربت په لیست کې هم په اول سر کې راځي. Despite Nigeria's vast oil wealth, half its population lives on less than $2 a day. وینزویلا در واخلئ چې د تیلو زیرمې یې په ټوله نړۍ کې کمسارې دي خو 80% وګړي یې له شدیدې بېوزلۍ کړیږي. 3 out of every 4 Venezuelans now live in extreme poverty. په 1993 میلادي کال کې یو امریکایي اقتصادپوه ریچارډ آټي د ریسورس کرس یا بدمرغي منابع په نوم یوه تیوري رامنځته کړه. دا تیوري ادعا کوي چې طبیعي زیرمې یو قدرتي عذاب او بلا ده چې د یوه هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. دا زیرمې پر ځای د دې چې د یوه هیواد د اقتصادي ښېرازۍ او پرمختګ لامل سي د بدمرغۍ او غربت لامل یې ګرځي. په دې اړه تر ریچارډ آټي مخکې او وروسته نور هم خورا غوښن تحقیقات سوي دي او د عام ذهنیت برخلاف د دې خبرې پخلی کوي چې یو هیواد چې هر څومره ډیره تکیه پر ارزښتناکو طبیعي زیرمو او د هغوی پر استخراج کوي په هماغه اندازه یې اقتصادي وده ټکنۍ وي. سړی فکر کوي چې دا نو ولې؟ که په تاریخي لحاظ ورته وګورو ډیری وختونه هغه هیوادونه د نړۍ د غټو قدرتونو تر یرغل لاندې سوي دي چې ډیرې طبیعي زیرمې لري. دا کانګو په 19مه پیړۍ کې د اروپایانو له لوري استعمار سو او د دوی طبیعي زیرمې چې هغه وخت ګرانبیه فلزات او ربړ وه د اروپایانو له لوري استثمار سوې. مګر نن سبا کالونایزیشن یا پر یوه کمزوري هیواد د بل زورور هیواد واکمني نه چلیږي. اوس خو نو باید د منابعو د بدمرغۍ دا تیوري ناچله وي که نه؟ مګر داسې نه ده. یوازې د استعمار بدمرغي نه ده چې طبیعي زیرمې له ځان سره راوړي. طبیعي زیرمې له ځان سره نورې ننګونې هم راوړي. په معاصر تاریخ کې د منابعو د بدمرغۍ ښه بیلګه هالنډ دی. په 1950 میلادي کال کې په هالنډ کې د نفتو لویې زیرمې کشف شوې چې هغه وخت ټول هالنډ ورته خوشحاله و. خو وروسته جوته سوه چې د دې زیرمو کشف او استخراج د هالنډ د اقتصادي ودې پر ځای د اقتصادي رکود لامل شوې. دا ځکه چې یو خود د هالنډ تمرکز له صنعتکارۍ او نوو ابتکاراتو څخه د نفتو استخراج ته راواوښت او هغه هالنډ چې کېدای سي د نوو توکو او نوو وسایلو په رامنځته کولو کې له نړۍ سره اوږه پر اوږه تللی وای او نوښتونه یې رامنځته کړي وای یوازې د تیلو ګټې ته کښېناست. بل خوا د هالنډ د پیسو ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خورا پورته سو چې د دې تاوان بیا دا و چې د هالنډ د صادراتو بیه لوړه سوه. د نورو هیوادونو خلکو ته هالنډي توکي ګران تمامېدل. همدا ډول هالنډیانو ته هم تر خپلو کورنیو تولیداتو بهرني واردات ارزانه تمامېدل. ډیری تولیدي کارخانې یې وتړل سوې. دې ته په اقتصاد کې ډچ ډیزیز یا هالنډي ناروغي هم وایي. خو ډچ ډیزیز یوازې په پرمختللو هیوادونو کې پیښیږي. په وروسته پاته هیوادونو کې د طبیعي زیرمو منفي اغیز کله کله تر دې هم ډیر وي. اوس شاید ستاسې په ذهن کې دا پوښتنه درګرځي چې د عربو اقتصاد خو هم پر طبیعي زیرمو ولاړ دی. هغوی ولې ښه اقتصاد لري؟ خبره دا ده چې دا تیوري یوه کلي قاعده نه ده. استثناءات سته. په نړۍ کې ډیر هیوادونه او هوښیار ملتونه سته چې له خپلو منابعو یې سمه ګټه اخیستې وي لکه بوټسوانا، کاناډا، چیلې، ناروې او داسې نور. خو عرب هیوادونه لکه سعودي عربستان، کویت، قطر او ځینې نور چې اقتصاد یې تر ډیره پر طبیعي زیرمو ولاړ دی
که څه هم دوی هم تر یوه حده خپلې زیرمې ډېرې ښه مدیریت کړي دي، خو پر ښه مدیریت سربیره بیا هم عربي هیوادونه د هالنډۍ ناروغۍ غوندې په یوه بله ناروغي اخته دي. دا ناروغي عربي ناروغي ده. عربي ناروغي دا ده چې په دې هیوادونو کې صنعت او کارخانې پر نشت حساب دي. له طبیعي زیرمو پرته نور کوم د پام وړ صادرات نه لري. وګړي یې د عصر له غوښتنو سره سم مهارتونه نه لري، خو په مزدورۍ شرمېږي. له تیلو پرته بل کوم خاص څه نه لري چې پر نورو هیوادونه یې وپلوري. هر څه له نورو رانیسي. دوی د تولیدي اقتصاد پر ځای مصرفي اقتصاد لري. د دوی مصارف دومره گزاف دي چې د دوی د کلنیو مصارفو فقط په یوه وړه برخه هندوستان د سپوږمۍ او مریخ د څېړنې پروګرامونه چلوي او په ساینس او ټکنالوژۍ کې هر ورځ نوي اکتشافات او اختراعات کوي. په اقتصادي لحاظ خو عرب د نورو تولیدات مصرفوي، خو له علمي اړخه هم له خورا ډېرې مودې راهیسه عربو نړۍ ته څه نه دي ورکړي. پر نړیواله کچه په طب، کیمیا، ریاضي، کمپیوټر ساینس، ستورپوهنه او نورو عصري علومو کې د دوی ونډه پر نشت حساب ده. د ځینو محاسبو له مخې په تیرو 1000 کالو کې عربو خپلې ژبې ته دومره کتابونه نه دي ژباړلي لکه هسپانویان چې په یوه کال ژباړي. دا پر طبیعي منابعو د ولاړ اقتصاد له بدو پایلو څخه فقط یو څو وې. په داسې حال کې نو د علم تږي ځوانان چې هغه هم خورا لږ پیدا کېږي غربي هیوادونو ته فرار کوي. دې پروسې ته مغزي فرار وایي چې یو وخت به په تفصیل پر وغږېږو. خو تر مغزي فرار پورې رابسو افغانستان ته. افغانستان هم پرېمانه طبیعي زیرمې لري او په دې وروستیو کې د دې زیرمو استخراج ته ملا تړلې ده. The contract was signed between the Taliban-led administration's acting minister of mines and petroleum and an official from the Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Corporation. دا په بامیانو کې د اجیګک د اوسپنې کان دی. د واشنگټن پوهنتون د کارپوهانو یوه ډله چې په 2015 کې د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه تحقیقات کړي دي په خپل یو نیم سلمخیز راپور کې لیکي چې د اجیګک په زیرمو کې څه کم 2 میلیارډ ټنه ناخالصه اوسپنه شته او د دې اوسپنې معیار په سیمه کې بېساری دی. د اوسپنې اوسنی ارزښت په کتو د دې کان ارزښت شاوخوا 316 میلیارډ ډالر کېږي. همدا ډول د تخمیناتو له مخې د بدخشان، تخار، غزني او زابل په شمول په مجموعي ډول په افغانستان کې شاوخوا 200 کیلوګرام سره زر شته. چې دا د خدای تعالی لوی مرحمت دی، سخت زبردست منابع دي. افغانستان یوازې په بدخشان، کندهار، زابل او بغلان کې تر 200 میلیونه ټنه ډیر المونیم لري. خو کار په منډه نه کوو. که نه یې شو کولی؟ نه په منډه نه کوو، په دې چې دا ډیر دقت غواړي، دا ډیر احتیاط غواړي. که معادن په داسې بیه راسه ولاړ شي چې 10 کاله بعد بیا بیه بېله وي او یا په داسې ظروفو راسه ولاړ شي چې د افغانستان پکې کامله ګټه نه وي، تاوان وي د افغانستان د ملت وي، منابع به متلي وي، ګټه به راغلې نه وي. دا مشر به وایي چې زه به په خپل ژوند کې ونه وینم مثلا زما او ستا په ژوند کې به څه راسي، هلته ماشومان ناست دي که ممکن نجونو هلکانو د دوی ژوند ته به دا نور پسې راسي. وطنونه چې آبادېږي د نن دپاره نه آبادېږي، د سبا لپاره آبادېږي. لنډه دا چې افغانستان د قدرتي منابعو له مخې خورا غني دی او زما په اند په دې ویډیو کې د ټولو په اړه غږېدل ګټه هم نه لري، ځکه اصلي بحثونه باید پر دې وسي چې آیا افغانستان په اوسني حالت کې دا ظرفیت لري چې دغه خدای ورکړو منابعو څخه د ناروې، کاناډا او چیلي غوندې د یوه اوږدمهال ستراتیژیک پلان له مخې سمه ګټه واخلي او که نه د افریقایي هیوادونو او سریلانکا غوندې به ځان د چین د پورونو په تلکو کې بند کړي، خو ګټه به یې بیرته چینایي شرکتونه خوري. آیا د دې کانونو په ګټه به د افغان ماشومانو لپاره ښوونځي او روغتونونه جوړ سي؟ که نه د افریقایي ماشومانو غوندې به افغان ماشومان هم په خپلو کانونو کې په روزمزد مزدوران وي او له کان څخه د دوی په نازکو لاسونو د راایستل سوو خامو موادو څخه به د چینایي او امریکایي ماشومانو لپاره کمپیوټران جوړیږي. بدبختانه له روان وضعیت همداسې برېښي.